زما وصال ته د خپل یار نن یې دیدن کوما نور به پوښتنه د دیوران. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرت و محترمین و محترمون پوښتنه کړې ده چې د واده مې 15 کاله وسو، د 15 کاله بعد بیا ښځې باندې مې اقرار وکړ چې ښځې مې د اکا د لور زوی سره غلط تعلقات ساتلي وو، نو بیا مې ښځه وروستله او هغه د اکا و زوی ته، نو حال تعلق هم انکار سو او ښځه مې هم انکار سوله. ایا زه اوس څه وکړم؟ محترم، اول خو د دوه کسانو چې هغه هم نارینه وي، د دوه کسانو په ګواهي سره زنا نه ثابتېږي. د زنا د ثبوت لپاره د څلورو کسانو په ګواهي سره کېږي، په دوو سره نه کېږي. او بل ده چې دا تهمت لګول دی، ولسي پلاته په زوره باندې یا په رضا باندې تر خولې د بل مسلمان څخه خبره وایستل. چې کله شران د دې ګواهي اعتبار نه سو، نو په دې پسې کېدل، دا کیسه اوږدول کېدل نه دی پکار، او د فاحش اشاعت نه دی پکار، ځکه چې دا سخته ګناه ده چې د ثبوت شرعي څخه بغیر دا خبرې د خولې څخه وایستل سي او مشورې کړي. عالمګیري جلد دویم صفحه نمبر 151 دا رقم فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد ورسم صفحه نمبر 130. محترمه، داسې الزام لګول پر مسلمان باندې دا نه ښایي، ګناه ده بې له ثبوته. او بیا چې مو زندګي 15 کاله تېره کړل، اوس تاسو دا الفاظ په رضا یا وغیره وغیره د خولې په باسئ، دا ستاسو دپاره نه ښایي. شرعاً تاسو ته نه ده جایز چې تاسو دا کیسه پسې اوږده کړئ یا دا کیسې ته نور ترتیب ورکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.